سلام او درود پر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاست، د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاست. زه یم احمدي احمدي. نن د دې په اړه معلومات سره شریکومه چې کله پر انویټ باندې وریځ راسي، مثلا د ډبلیو پارټ ښکاره کړي، نو د هغه سیسټم کوو چې بیا بل څوک ونه غواړي چې سره بټن ووهي، بیا شنه ووهي برته چالانه کړي، اټومیټیک دا خپله بس چالانه سي. نو چې مازې وریځ دی سو دا خپله چالانیږي، د هغه پروګرام کوو. نو یو ارزو هیله لرو ملګرو، که چېرې تاسې زموږ سره په یوټیوب چینل کې نوي یاست نو سبسکرایب یې کړئ، لایک یې کړئ، کمنټ یې کړئ. نو راځو پروګرام په اړه PRG بټن وو او دلته راځو P1 اوکې کوو. P1 چې مو اوکې کړئ ځو 14 فولډر ته. 14 فولډر دلته دا 0 دی. که موږ چېرې وغواړو چې دا بټن په خپله برته چالانه سي نو دا 0 به 1 کړو، اوکې به یې کړو. چې اوکې مو کړئ نو بس دغه سیسټم چې دی د وریځې سیسټم چې مازې ډبلیو پر رالی چې وریځ ځین لږ زیندی سو، دا خپله اټومیټیک دا خپله برته چالانیږي، بل ته رن اخلي، ځې پر مخ ځي. نو بیا د دې دپاره سړی نه غواړي چې مثلا برمه مو لرې ده، شمسۍ مو لرې دي او دا وریځ ورباندې راسي، دا بنده سي، نو د دې دپاره بیا سړی نه غواړي، صرف دا پروګرام دی، دا پروګرام دننه کې وکړئ، دا مشکل به تاسو ته حل سي ورو.